چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر سره د هجرت په سفر کې غار ثور ته پورته سو. دی وخت کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله تعالی په حکمت باندې د غار خوله ډېره کوچنۍ ده. تاسو چې اوس ورسئ هم سړی په ولاړې نسي ننوتلی، داسې پر څلورو به دې غارې ته ورننوځي. نو دې وخت کې درخته د کیکر راله، الله تعالی د پیغمبر د معجزې په شکل د غارې په خوله کې یو دم راشنه کړه. او د دې غارې په خوله کې چې د درختې کمې شاخلې وې یا د ډبرې کم کنجان ولو، پر دې باندې ځنګلي کوترې چې هغه د انسانانو سره ډېر بد وړي، هغې راله دستي د الله په حکمت دلته اګۍ واچولې، ځاله برابره کړه. او عنکبوت چې هغه پر دې دیوالو باندې جالې اچوي، هغه خصمان رالی پر دې دروازه باندې دستي جالې واچولې. تاسو ګورئ د الله تعالی حکمت او قدرت ته ګورئ چې کله د الله تعالی نافرمانه د نمرود په شکل رالی چې د ټولې مځکې د کورې مالک او حاکم و، چې الله تعالی ورته په غصه سو، د هغې قتل الله تعالی په یو ګډ مچرو په غوماشو باندې وکړي. لیکن چې د ټولې مکې خلک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تلاش کې دي، د هغې بیا حفاظت الله تعالی په عنکبوت او د عنکبوت په جالې باندې کوي. نو دی کې الله تعالی د خپل قدرت اظهار کوي چې د کم چا حفاظت کولی سم په ډېر ادنا مخلوق یې کولی سم، چې کم څوک هلاکولی سم هم یې په ډېر ادنا مخلوق باندې هلاکولی سم. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره په هغې غار کې زندگی تیروي، نو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه ټوله کورنۍ د پیغمبر علیه السلام خدمت کې روانه ده. د حضرت ابوبکر بچی حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر چې بیا وروسته په اسلام باندې مشرف سو، نو هغې ته داسې مواري وسپارل سوی ده د ورځې د مکې په کوڅو کې ګرځي، د مکې د مشرکینو حال طلبوي، د مکې مشرکینو مجلسونه اوري، او د شپې غارې ته راځي او پیغمبر علیه السلام او خپل پلار ته حالات را رسي. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه لور اسما چې د حضرت زبیر ابن عوام په نکاح کې بیا راله، د عبدالله ابن زبیر مور ولا، او هغې په دې وخت کې زنانا هغې ګرځي د مکې په کوڅو کې. کور کې مور ډوډۍ ام رومان د حضرت ابوبکر د کور زنانه ده، هغې په کور کې څه نفقه تیاره کړي، نو هغه بچی یې را اخي او په تیاره کې او په ناوختیا کې د پیغمبر علیه السلام او د ابوبکر حضور ته غار حرات ته را رسوي. د ابوبکر غلام عامر ابن فهیره هغې د ورځې پسونه ګوري، وشان ګوري، چې د مازدیګر او د ماښام ناوخته وخت چې د غارې طرف ته را نږدې کي، یو څه شیدې ور ولویشي پیغمبر علیه السلام او ابوبکر ته وروړي. نو دې ورځو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ابوبکر چې کومې ورځې په دې غاره کې تېرېدلې، د حضرت ابوبکر کورنۍ ټولو په دې خدمت کې لګیا ده. حضرت اسما مبارکه یو ورځ راله چې کله دویمه ورځ درېیمه ورځ نفقه راوړله، چې کله راله د هغې پر مخ باندې د غم اثار دي، د هغې سترګې د اوښکو سړکې دي، د هغې پر دې تندي باندې لږ د زخم اثار دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسما ته وایي اسما څه پیښه ده؟ پر تندي دي د زخمونو اثار دي او سترګې دي د اوښکو ډکې دي. د هغې مبارکې څه لکه هغه ماشوم بچی او ساقۍ خوله کږس، هغه خپله خبره نسي ښکاره کولی. آخر پیغمبر علیه السلام ته راته ووایه څه پیښه ده؟ ورته ای د الله رسوله پرون چې د دې خوا ستلم، نو ابوجهل د مکې په لارو کې راوګرځولم، ول راته ووایه چې ستا پلار ابوبکر او محمد چیرې دي، تا ته ضرور در معلوم دي او ته د هغې معلومات لرې، ضرور به راته وایه. او ما ورته ویل چې راته معلوم خو دي، لیکن د وینا ترتیب نسم کولی چې د هغې معلومات تا ته درکم، نه زه تا په هغې باندې خبرولی سم. وایي هغې ما ته غصه سوه چې هر څومره غصه سو ما د هغې خبرو منلو ته تیاري نه کوله. اخر یې زه په صافېړه باندې وولم او زه پر دې مځکه باندې ګزاره سوم چې د هغې په خاطر زما پر تندي باندې زخمونه راغلل. پیغمبر علیه السلام ته تا هغې ته څه جواب ورکړ؟ ورته ما ورته ویل زما زر جانونه دي قربان دي، لیکن د محمد یو بیشته ته خلل رسېدل دا نسم برداشتولی، خپل ځان زر واره قربانولی سم، لیکن محمد ته تکلیف رسول دا په هیڅ شکل نسم برداشتولی. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې شپې په غار ثور کې روانې دي، نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خدمت کې د ابوبکر کورنۍ ټوله لګیا ده. د مکې مشرکانو دستي پل زنان را طلب کړو چې تاسو پلونه یوسئ چې دا خلک پر کومه خوا باندې تللي دي.
فلزن چې کله فل روان کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د ابوبکر د دواړو پلونه یې واخیست. چې کله د جبل ثور فای ته رالو، د هغې لمن ته رالو، د هغې بیخ ته رالو، نو دې وخت کې فلزنان ورته وایي چې دې غره ته صرف د ابوبکر فل ختلی دی، دلته دویم سړی ورسره نسته. د هغې وجه دا وه چې د غره په بیخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر په خپلو وږو کې واخیستی او د هغې څه وروسته بیا جبل ثور او غار ثور ته وخېژوی. نو فرزنان ورته وایي چې په دې غار کې څوک نسته. خو بیا هم د مکې مشرکان هغه غره ته وخاتو چې د دې ځایه بغیر پر بله باندې نه دي تللي. چې کله غار ته وخاتو، د غار یوه مخ ته ګرځي او خبرې سره کوي او حضرت ابوبکر رضی الله عنه د هغې خبرې اوري او د هغې لاندې پښې معلومیږي. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره ډېر فکر پیدا سو، هغه ډېر پریشان نسلو. ورته د الله رسوله هغه خلک خو موږ ته راورسېدو، نور خو به موږ نیول کېږو، نور خو به موږ د قسمه رنګارنګ حالاتو سره مخامخ کېږو. لیکن پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ ورته وایي لا تحزن ان الله معنا، ته ډېر مه غمجن کېږه، الله تعالی زما او ستا ملګری دی. د مکې د مشرکانو په مابین کې اختلاف راغلی، نو چا ورته ویل چې په یو ورته ویل چې په دې غاره کې به وګورو، بل ورته ویل چې دې غاره کې د دوی هېڅ امکان نشته د وجود. دې غاره باندې تاسو ګوره دا درخته ولاړه ده، دې درختې څه سړی څنګه تېرېږي؟ او دې غارې باندې د عنکبوت جالې دي، که د څوک ننوځي دا جالې ټولې خرابېږي. او دې باندې ځنګلي کوترو ځالۍ دي، او هغه ځنګلي کوترې چې انسان وویني بیا دې ځالۍ ته راځي نه. نو د دې دپاره هیڅ ممکنه نه ده چې په دې وخت کې دې دلته څوک وي او دې ته څه ممکنه نه ده چې دلته د چا زندګي. نو د هغې اختلاف په خاطر د الله تعالی د حفاظت په خاطر باندې هغې خلک هغې غارې ته ورښکاره نه سو.